سلامونه او پښتنه مینه درنو ملګرو په دې لا چې روغ جوړ مو سي امین شهزاد ټي چینل نه ځل بیا سره په لین کې ملګرو نن ویډیو زمونږه په دې حق لا چې څنګه کولای شو ډيسيبل ايډي بيرته ترلاسه کړو ملګرو ډېر مهمه ویډیو ده هغه چا لپاره چې فسبوک کې دونه بلدتیا نه لري او ايډي هیک شوي د هیکرانو د خانه یا ډيسيبل شوي هیک ايډي خو ترلاسه کولای شو خو دا ډيسيبل ايډي لږ په مشکلاتو ترلاسه کیږي نن ویډیو باندې اکړه د ملګرو را سره اوسې کې کریم زه او یادونه کوم که زما چینل مو نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ لایکن هم کلیک کړئ راځئ ویډیو شروع کړو تاسو به ملګرو لومړی راشئ ګوګل کروم ته دلته به ورته ولیکئ ګوګل ته چې راغئ دلته سرچ بار کې به ورته ولیکئ accessing and downloading information دا د لاندې راموله خو بیا مې هم ځکه ولیکل چې تاسو پوره آګاه اوسئ یادونه مطلب دغه accessing and downloading your Facebook information دا به صحیح لیکئ چې بیا مشکل سره مخ نه شئ که نه بیا صحیح براوزر ته او صحیح ادرس ته هم نه وایي دا موقع کې انټر به ووهئ یا به کلیک به وکړئ دلته به راشو دا لومړي په دې به کلیک وکړو په دې لومړي لینک باندې دا ډيسيبل ايډي نه بیخي داسې چې نه په سرچ کې راخلي او نه په یو ځای کې نه راخلي لاندې راځو دلته به خیالانو دا this doesn't answer my question دا به کلیک کړو بیا راځو I don't have Facebook account please select ښه دلته لیکلي نور په دا نور باندې کلیک کوو نور باندې چې کلیک کړو لاندې راغلي ګوره my account has been hacked هیک شوی هیک دا کلیک کړئ او که ډيسيبل کلیک کړئ نو زه اوس وایم چې یاره زما اکاونټ ډيسيبل شوی دی ګوره ښه دلته په دې نمبر هم چې کلیک وکړو بیا به دا سبمیټ ان اپیل یو فارم دی دې باندې به کلیک وکړئ مخکې ځو نو کوشش کوم چې دا ویډیو ډېره لنډه شي ځکه چې اکثر ملګري اوږده اوږدې ویډیو ګوري نه ښه زما لږ فیسبوک هم سلو دی انټرنټ مې بېحده ضعیفه دی یو خوشخبري دا ده چې سلام نوي پیکیج اعلان کړي دي او هغه هم در سره وګورئ که خوښه مو وي لکه چې 1 جیبي په 9 غواړئ ورکړئ 2 جیبي لکه چې په 100 ورکړئ 3 جیبي په 190 ورکړئ نو هغه ستاسو ښه راځئ خپل ویډیو باندې ښه دلته چې راغلی ګورئ ملګرو دغه لینک دا ګوره دا شین خط یوز دیس فارم ټو ریکویسټ ا ریویو وی دا فارم استعمال کوي چې ریویو ته یو اپلای وکړي په دې به کلیک وکړئ په دې دلته ګورئ مای پرسنل اکاونټ واز ډيسيبل زما وی شخصي اکاونټ ډيسيبل شوی مطلب دلته ګوره چې هغه ايډي به مونږ بیرته ترلاسه کولی شو چې هغه په رښتیا هم زما خپله حقیقي دي اوس نو بل ايډي نشته ترلاسه کولی دلته به اوس د بره ځای کې به ورته خپل ایمیل یا فون که ايډي به ایمیل جوړه کړي ایمیل ورکړه که په نمبر هم جوړه کړي په نمبر ورته ورکړي هغه خپل نمبر ورکړي ورته او لاندې پوره نوم ستاسو پوره نوم ګوره څه دي لیکلي دي ګوره نو زما نوم لکه ګوره داسې نوم به ورکوئ چې ستا را ايډي مکمل نه وي
دا نوم چې ورکړلو که لږ وړاندې وروسته بیا تاسو ته انفارمیشن نه رالېږي. ګوره د هغې نه پس فیک ایډي هېڅکله هم دوی درته بېرته تاسو ته نه هغه کوي، تاسو نشئ کولی بیا ترلاسه کړئ. دلته چوز فایل باندې وایي نه پس کلیک وکړئ او چوز فایل مطلب داسې واکس چې هغه آیډي کارت لکه افغانستان کې د الکترونیکي تذکرې که چا سره یې هماغه الکترونیکي تذکرې واکس ورته ولېږئ چې دوی په رښتیا پوه شي چې دا آیډي د همده ده او د خپله پرسنل آیډي ده او خپل اکاونټ یې ده. هغې نه پس دوی ریویو کوي او بیا تاسو ته خپل انفارمیشن رالیږي. او بل دوی ګوره دوی لاندې لیکلي دي ګوره دوی یو کاله پورې مطلب تاسو د معلومات هغه کوي. نو دوی د تاسو معلومات هغه کوي که چېرته ستاسو ایډي بیا هم په دغه نامه باندې په همدغه عکس او ایډي باندې بل چا جوړه کړله بیا هم ستاسو ایډي به منځه ځي او د هغه به جوړوي. نو دغه و معلومات نور ملګرو. ما خو خوشبختانه ایډي روغه ده، صرف تاسو ته مې طریقه ښودله چې کله هم دا شی ورکړ لاندې به ورته خپل عکس ولېږئ سره له ایډي کارډ په دې بیا کلیک وکړئ او تاسو ته به یو څه وموده وروسته معلومات راشي. د هغې نه پس یو دوی یوه ریویو کوي. نو هغه ریویو چې هر څومره ټیم کې شوله 40 ساعته شوله 48 ساعته شوله میاشت شوله هغې نه وروسته تاسو ته بیا تاسو کولی شئ خپله آیډي ترلاسه کړئ. نو که معلومات هم صحیح آیډي هم جوړه ده او که فیک آیډي نه جوړېږي. وسلام. نور مو وخت نه نیسم، که څه پوښتنه یې کمنټ کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.